یو نوجوان صحابي دی چې کله به د ذوالحجې میاشت اوچته شوله هغه به په روجو باندې ګوتې پورې کړې. نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر شو تپوس دی نه کی پلان کیا چې کلم د ذوالحجې میاشت ته برشي نو ته روجې نیول شروع کې دا ولې؟ هغه نوجوانو له جواب ورکړي د الله رسوله دا ایام حج دي دا د حج ورځې شپې دي نو زه کوشش کوم د ډیرو اعمالو د روجو د نوافلو د ذکر اذکار د دې دپاره چې د حاجیانو په دعاګانو کې زما حصه چې دی هغه وشي او د هغوی سره په نیکو اعمالو کې زه چې دی هغه څه شم شریک شم. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل ښه دا خبره ده. نو یې بیا واوره وی چې کله ته دې لسو شپو کې لسو ورځو کې یوه روجه ونیسې وی د دې اجر او ثواب داسې دی لکه گویا کې تا د الله تبارک وتعالی په لار کې سل غلامان آزاد کړل، سل وخان دی د الله په لار کې قرباني کړل، سل اسونه دی سره د ساز و سامان نه ډک د الله په لار کې په جهاد کې فی سبیل الله چې دی هغه ولګول. کومه روجه دی ونیوله د دې ذوالحجې لومبۍ دویمه درېیمه هره یوه چې دې ونیوله د سویمې پورې در اتمې پورې په دې کې دا هره یوه ونیوله نو څومره ثواب دی؟ سل غلامان آزادول، سل وخان د الله په لار کې قرباني کول، سل اسونه سره د ساز و سامان نه په جهاد فی سبیل الله کې لګول د دې اجر او ثواب به درته میلاویږي. او بیا بله واوره چې کله د یوم الترویې یعنی د اتم تاریخ د دې ذوالحجې د میاشتې روجه دې ونیوله نو تا ته به داسې ثواب میلاویږي لکه چې تا زر غلامان آزاد کړل، زر وخان دې د الله په لار کې صدقه او قرباني کړل، زر اسونه دې د ساز و سامان نه ډک په جهاد فی سبیل الله کې چې دې هغه ولګول. وی دا لاسکه چې کله دې ورسره نخمه ونیوله چې یوم عرفه ورته ویلې کېږي په سباله اختر دی نو تا ته به د 2000 غلامانو د آزادولو اجر او ثواب میلاویږي، د 2000 وخانو قرباني کولو اجر او ثواب به درته میلاویږي، د 2000 اسونو سره د ساز و سامان نه ډک د الله په لار کې په جهاد کې د لګولو اجر او ثواب دا به درته چې دی هغه میلاویږي. سبحان الله.